أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. دا تر لمر روښانه ده چې دغه نبي دی. ایا تاسې نه یاست خبر چې دا وخت د نبي آخر زمان دی او دغه آخري نبي به هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي، او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر اوسه د نبوت دعوه نه ده کړې. دا د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه اول نفر دی چې د نبوت دعوه کوي. په والله خامخا دی نبي دی. عقلونه مو چیرې وه؟ څنګه مو پرېښاوه؟ خو د سپین ږیرې خبره چا نه کړه قبوله، او د دوی څخه هغه ابدي عزت د لاسه ووتی. ځکه که دوی ایمان راوړی وای دوی به انصار وای، مګر بدقسمته وه، دا شرف یې نو په نصیب. ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبیلو، پر ډلو اسلام عرضاوه، دغه رنګه پر افرادو او اشخاصو هم عرضاوه، او د ځینو اشخاصو څخه یې ښه او معقول رد یا مثبت جواب حاصل کړی دی چې ایمان یې راوړي او اسلام یې قبول کړی دی. د دغه حج تر موسم لږ وروسته څو نفرو په انفرادي ډول سره ایمان راوړی دی، چې اوس به د هغو څو نفرو قصې او د اسلام راوړلو حالات درته بیان کړم. اول، سوید ابن صامت چې شاعر، پوه او هوښیار سړی و، د عربو د مشرانو، د یثرب اوسېدونکی او د اوس د قبیلې څخه و. د ده قوم وده ته د کامل په نامه سره ویل، ځکه په بدن قوي، شاعر، د شرف او نسب خاوند و. دغه سړی مکې مکرمې ته د حج یا عمرې دپاره راغلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی، ویل یا سوید، زما سره یو څه ښې او ښایسته خبرې دي، وایوره. سوید ویل نه غواړم چې واورم، ځکه زما سره تر هغه ښې خبرې سته کوم چې ستا سره دي. قانون خو دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وای چې یو وار یې واوره بیا حکم وکړه، مګر یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښو اخلاقو خاوند و. ویل ښه، هغه ستا خبرې راباندې واوروه، څرنګه چې ستا سره زما تر خبرو ښې خبرې سته راباندې واوره. سوید هم شروع سو د لقمان حکیم حکمتونه او نصیحتونه ورته وایي. اوس نو لقمان حکیم څوک وایي نبي دی، څوک وایي نه دی، خو په دې کې شک نسته چې لقمان حکیم د مسلمانانو د ادیبانو، حکیمانو او علماو څخه دی، او الله جل جلاله په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. حتی یو پوره صورت یې د لقمان په نامه سره مسما کړی دی. کم نصیحتونه چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړي دي، الله عز وجل هغه داسې طریقه ګرځولې ده چې خلق باید د هغه متابعت وکړي. دغه سوید ابن صامت د لقمان یو کتاب پیدا کړی و چې په هغه کې د لقمان د طرفه و خپل زوی ته نصیحتونه وه، او هغه یې په یاد کړي وه. د لقمان نصیحتونه و خپل زوی ته پر دوه قسمه دي، چې یو قسم یې یوازې په توحید او د الله جل جلاله په وحدانیت کې دي، چې مثال یې دغه آیات شریف دی کوم چې الله عز وجل د سورة لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هغه وخت در په یاد که چې لقمان خپل زوی ته په داسې حال کې وویل چې نصیحت یې ورته کاوه: ای زما زویه،
الله لره هیڅوک مه شریکوه بېشکه چې شرک ډېر لوی ظلم دی. او داسې نور هم ډېر نصیحتونه شته چې موږ دغه یو د مثال پر قسم ذکر کوي. او بل قسم نصیحتونه یې په ادب او اخلاقو کې دي چې مثال یې دغه آیات شریف دی کوم چې الله جل جلاله د سورت لقمان په 18 نمبر آیات کې فرمایي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. او خلقو ته په کبر او غرور سره مه ګوره او په مځکه کې په ناز او نخرو تګ مه کوه بېشکه چې الله هر کبرجن او فخر کوونکی نه خوښوي. داسې نور هم ډېر مثالونه شته. مقصد دا چې د لقمان نصیحتونه هم په توحید کې وه او هم په اخلاقو کې، مګر خلقو هغه نصیحتونه په یادول او استعمالول کم چې په ادب او اخلاقو کې وه. د توحید او عقیدې نصیحتونه یې پرې ایښي وه. د سوید سره هم د لقمان هغه نصیحتونه موجود وه چې یوازې د اخلاقو او ادب په باره کې وه. اوس نو بیا دغه نصیحتونه بشري او انساني خبرې وې، په لهجه او اصطلاح د انسانانو وه. د الهي کلام اعجاز نو پکښې موجود، مګر الله جل جلاله که په قرآن مجید کې د یوه انسان خبرې رانقلوي او بیانوي بیا یې هم لفظ او لهجه د الهي کلام وي، اعجاز پکښې موجود وي. مثلا الله عز وجل په قرآن مجید کې هغه خبرې راته بیانوي چې میږي کړي دي، خو لفظ او لهجه یې هغه د میږي د خبرو نه ده بلکې الهي لهجه ده، معجز کلام دی او اعجاز پکښې موجود دی. د سوید سره هم د لقمان حکیم نصیحتونه او کلام موجود و، مګر د بشر په لهجه او اصطلاح سره و. هغه اعجاز چې په کلام الله کې موجود دی د هغه څخه خالی و. کم وخت چې سوید د خپلو خبرو څخه فارغه سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دا ښې خبرې وې، مګر زما سره تر دغه بهتره خبرې شته. عینا هغه خبره یې ورته وکړه چې په اول کې سوید وده صلی الله علیه و آله وسلم ته کړې وه. سوید په تعجب کې سو. د اول وار دپاره یو څوک ورته وایي چې زما سره تر دغه بهترې خبرې شته. په پخوا کې عادت داسې و چې یو چا به د لقمان خبرې واورېدې دا یې نه سوی ویلی چې زما سره تر دې ښې خبرې شته. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلام الله ورته ووایه، د قرآن مجید آیاتونه ورته وایي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آیاتو د ویلو څخه فارغه سو، سوید هم وویل دا ښې خبرې وې او دا جمله یې نه کړه پر اضافه چې زما سره تر دغه ښې خبرې شته. مګر پر دغه سربیره یې هم په دغه وخت کې ایمان نه راوړي، خو بیا په وروسته کې چې اسلام مدینې منورې ته داخل سو، سوید هم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه وفات سو. او څوک وایي چې د بعاث په جنگ کې د خزرج د قبیلې د طرفه ووژل سو، او قوم به ویل چې سوید مسلمان ووژل سو، والله اعلم. دوهم ایاس ابن معاذ چې نوی ځوان د یثرب د اوسېدونکو او د اوس د قبیلې څخه و. د ایمان راوړلو قصه داسې وه. په یثرب یا مدینه منوره کې پر یهودو سربیره د عربو دوې قبیلې اوسېدلې چې یوه د اوس قبیله او بله د خزرج قبیله وه، او د دې دوو قبیلو په مابین کې به همیشه جنګونه کېده. او د اوس قبیله نسبت د خزرج و قبیلې ته د نفرو په شمیر یو څه کمه او لږ وه. او په دغه وختو کې چې د بعثت یا نبوت د 11 کال شروع وه، هلته په یثرب کې د دغه دوو قبیلو په مابین کې د دشمنۍ اورونه بل وه چې دا د هغه مشهوره جنگ یعنی د جنگ بعاث د شروع مقدمه وه. په دغه وخت کې د اوس قبیلې چې د شمیر په حساب د خزرج تر قبیلې لږ وه، یوه ډله د مکې مکرمې و قریشو ته ولېږل چې د خزرج په مقابل کې زموږ سره اتحاد او اتفاق وکړي، زموږ معاهدین او کومکیان سي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډله خبر سو چې مکې مکرمې ته راغلې ده، نو ورغلی او ورته ویې ویل آیا تر دغه شي چې تاسې د هغه دپاره راغلي یاست ښه او بهتر شی در وښیم؟ هغو ویل هغه څه شي دی؟
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه رسول الله یم، الله جل جلاله زه خپلو بندګانو ته رالیږلی یم چې یوازې د الله عز وجل عبادت ته یې راوبولم او د هغه الله سره بل هیڅ شی شریک ونه بولي، او الله جل جلاله پر ما کتاب نازل کړی دی، بیا یې د اسلام احکام ورته بیان کړه او قرآن مجید یې ورته تلاوت کړي. ایاس ابن معاذ وویل یا قوم دا والله تر هغه بهتر دی چې د هغه دپاره راغلي یاست. یو نفر د دغه ډلې څخه چې ابوالحیسر ورته ویل کېده او نوم یې انس ابن رافع و، د خاورو څخه موټ ډک کړي او ایاس یې پر مخ په وویشتی او ویل دا ستا خبرې پرېږده، موږ د بل شي دپاره راغلي یو. ایاس چپ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ولاړ سو. دا ډله بې له دې څخه چې د قریشو ملګرتیا لاس ته راوړي بیرته په خالي لاس مدینې منورې ته ولاړه. د دوی تر تګ لږ موده وروسته ایاس وفات سو او د مرګ په وخت کې یې حمد، تکبیرونه او تسبیحات ویل. بیا نو خلقو په دې کې شک نه درلودی چې ایاس مسلمان مړ سو. دریم، ابوذر الغفاري رضی الله تعالی عنه. ورونو، ابوذر رضی الله تعالی عنه اول نفر دی چې د مکې مکرمې د باندې څخه مسلمانېږي. حتی داسې هم ویل کېږي چې 5 نفر و چې مسلمان سو، خو په دې کې شک نسته چې ابوذر رضی الله تعالی عنه د هغه اولو مسلمانانو څخه دی. د اسلام په شروع کې په اسلام مشرفه سوی دی. ابوذر غفاري د غفار د قبیلې څخه و او دا قبیله و مدینې منورې ته نږدې پرته وه. دا قبیله په غلا او لارنیولو سره مشهوره وه. دې قبیلې حرامې میاشتې حلالولې، یعنی په حرامو میاشتو کې یې هم جنگ او تجاوزونه کول. خو په خپله ابوذر رضی الله تعالی عنه د هغه خلقو څخه و چې د شرک د اعمالو څخه بیزاره او موحد و. پر دې سربیره په حق دین پسې ګرځېدی. د مخه تر اسلام راوړلو یې الله جل جلاله ته لمونځ کاوه. خو د ابوذر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو د قصې روایتونه یو د بل سره لږ څه فرق لري، او زه دلته هغه روایت را نقلوم چې امام احمد رحمه الله یې په خپل مسند کې د ابوذر رضی الله تعالی عنه څخه په سند سره را نقلوي. امام احمد پس له ذکر کولو د راویانو وایي چې ابوذر رضی الله تعالی عنه ویل زه، زما ورور انیس او زموږ مور د خپلې قبیلې څخه چې د غفار قبیله وه راووتو، او زموږ د قبیلې دا عادت و چې حرامې میاشتې یې حلالولې، تر څو چې زموږ یو ماما ته ورغلو چې هغه د مال او عزت خاوند و. زموږ ماما زموږ عزت وکړي او ښه معامله یې را سره وکړه، خو د هغه د قوم زموږ سره حسد پیدا سو چې دا بیا څوک دي چې دلته راغله. او ما ته یې وویل کم وخت چې ته د خپله اهله څخه راوتلې انیس به دې خپلې کورنۍ ته پرې ایښی وای. په دغه وخت کې زموږ ماما راغلی، موږ هغه د ده د قوم حال ورته ووایه. داسې معلومېده چې د ده هم دغه فکر و. نو موږ ورته وویل هغه نیکۍ چې دې د مخه را سره کړې وې هغه دې عبث او ضایع کړې، بیا به هېڅکله ستا مخ ونه وینو. نو موږ هغه خپلو اوښانو ته ور ولاړ سو او خپل شیان مو پر بار کړل. ماما مو سر په پټو کې پټ کړي او ژړلې، او موږ رهي سو. څو مکې مکرمې ته نږدې سو، ابوذر رضی الله تعالی عنه و دغه سړي ته چې قصه ورته کوي ورته وایي ای وراره، د مخه تر دې چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ووینم ما 3 کاله لمونځ کاوه. هغه ورته وویل چاته دې کاوه؟ ویل الله ته. بیا یې ویل د لمانځه په وخت کې دې کومې خوا ته مخ ګرځاوه؟ ابوذر رضی الله تعالی عنه ویل هرې خوا ته چې به مې الله جل جلاله مخ برابر کړي، او د ماخوستن لمونځ مې د شپې تر آخره کاوه. ابوذر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې موږ و مکې مکرمې ته نږدې سوو زما ورور انیس وویل زه په مکه مکرمه کې کار لرم، ته تر هغو زما انتظار کوه چې زه بیرته راځم. او دی ولاړی، خو ډېر وځنډېدی. کوم وخت چې راغلی ما ویل ولې وځنډېدې؟ ده ویل یو سړی مې ولیدی چې داسې دعوا یې کول چې الله جل جلاله دغه ستا په دین رالیږلی دی. وایي ما ورته ویل چې خلقو د ده په باره کې څه ویل؟ ورور مې ویل خلقو ویل چې شاعر، ساحر او کاهن دی،
ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زما ورور انیس شاعر و او انیس پسې زیاته کړه ما د کاهنانو خبرې اورېدلې دي د هغو پر قسم خبرې یې نه کولې او د ده قول مې د شعر په ترازو کې واچاوه په والله هېڅوک به دا ونه وایي چې دا شعر دی په والله دی صادق دی او خلق درواغ وایي ابو ذر وایي ما خپل ورور ته وویل ایا ته تر هغو زما انتظار کوې چې زه ورسم او په خپله یې ووینم ورور مې ویل هو مګر د اهل مکې سره ډېر احتیاط کوه چې دوی د ده سره دښمني کوي او څوک نور پرېږدي ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه رهي سوم تر څو مکې مکرمې ته ورسېدم هلته مې کتل یو ضعیفه سړی یعنی خوار او اسکیرلی سړی مې پیدا کړ او د هغه څخه مې پوښتنه وکړه هغه څوک چې تاسې وایست د دینه اوښتی دی چیرې دی سړي و ما ته اشاره کړه او نارې یې کړه دغه دی د دینه اوښتی د مکې خلق ټول را باندې راټول سوه په ډبرو په هډوکو هر څه چې په مخه ورځي په هغه مې وهي تر څو چې بېهوښه ولوېدم نه پوهېږم چې څه وخت راپورته سوم خو داسې وم لکه سور منار یعنې ټوله په وینو لړلی وم و زمزم ته ورغلم اوبه مې وچښلې او هغه وینې مې د ځانه څخه پرېولې او بیا د کعبې شریفې تر پوښو لاندې سوم ابو ذر رضی الله تعالی عنه و قصه اورېدونکي ته وایي ای وراره تقریبا یوه میاشت مې په مکه مکرمه کې تېره کړه او د خوړلو دپاره هیڅ شی نه لرم فقط د زمزم اوبه څښم تر داسې اندازې چاغ سوم چې نس مې ګونجې وکړې یعنې خېټه مې پیدا کړه او په خپله سینه کې مې هیڅ لوږه نه حسول تر څو چې د سپوږمۍ په رڼا یوه روښانه شپه پر اهل مکه راغله او په دغه شپه کې الله جل جلاله پر اهل مکه خوب غالبه کړي پر کعبه شریفه هیچا طواف نه کاوه بې له دوو ښځو دغه دوې ښځې چې پر ما راغلې په دغه وخت کې یې په خپلو دعاوو کې اساف او نائله بلل ما ورته وویل دا دوه څه صفت لري دا خو هغه دوه زناکاره دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته